زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ ښار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارکم شه د ښځو پولیس هم جوړېږي د ښځو پولیس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي پوه شوې ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کارې او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولیس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به هغې چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا منځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې
تا سره د اسلام غم نشته، د اسلام. ته سینماګانې، په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله، په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ، نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي. ٹھیک ده، دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي. خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو. میوزیک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي، پردی جامې وینځي، دا هغه د پلشتې اولاد، دا د سور بچي، دا د سړي زامن نه دي، دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تیریږي ټوله شپه. مورې پردیس وایي د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو، دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب، اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکی اخیري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر، یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي، خوله خوځه وه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم؟ 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه، راته ملا تللی نو 8 ورځې تقریر وکړو. په 8مه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډېره ده. چې تقریر یې بس کو، بوډا یې راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی و چې ودې جړل؟ هغه ورته وایي چې ملا صاحب پوښتنې ما کا پوښتنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه، په تا کومې مسلې اثر وکړې؟ وی چې وشوه زړه مې چاود دی، ما مې زړګی لټاوه، ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې، په تا کومې مسلې اثر وکړو؟ وی چې ملا صاحب مسالو خلاکه پویم، ما یو ورغومی و ورغومی. ورغومی پیژنئ؟ چیلې، د چیلې بچی ته ورغومی وایي اپریدای جبک. ما یو ورغومی و ډېره پسته ګیره وه، غریب مړ شوی ده. تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پسته ګیره دی چې خوڅاوله، نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم، کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم، کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړې دو.
نو اوس د داسې مولا ذمہوار نه یم لکه تیرات او مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما متبری ختمیږي چې ولکه ملوسه باس بکو کا پړ لیکړه تخته با او کا پړ لیکړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضی او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دغه په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شه دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي دی مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څخه قرآن نه ده صداغه او استرلاب کرخي مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناستي قاضي صاحب خو په چاړه ده ومیا او چې را قاضي صاحب په دې خو نه پوي ومکت پیاڅه او صوبنه پېښه راسترا داسې پیاڅه ده وای پاسه په صوبدي تاسو ورته څه چې لوی مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې سبق ویل دا پیاڅه او صوبنه پیژنې نو دیکھو وګوره قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخې چوي کاګي وګي لکه انګريزي چې لیکل شي ویا داتشه دا نور دودا نه عربي دا وې قاضي صاحب الله کا پدیم په مېلا د سپرا شي غوڅکی متیاز نه پېژنې غوڅکای چې متیاز کی داسې کاګي وګي ول قاضي صاحب درم مو وای چې بس تخته وې چې درم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبي ضربوي هغه والله کا پدیم پويږي چې مېلا د سپرا شي غوڅکی سوټه نه پېژن اول چې راول وګي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نکو ما خام منس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وی چې دا تا خو موز مات شو وی چې موز دې ته مات شو که ما مات شو مالی په منځ کې د خبرې وکړې وی چې په داسې دوس پسې منځ نه کېږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وی چې موز دې مات شو کډیر سر می ور سره خوب کو مونږ بیاو نه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وی چې په منځ کې جانډې جوړوي